السلام علیکم. زه املیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د اډوب پریمیر 28مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسو پر ایڈجسټمنټ لایر باندې کار کوو. ایڈجسټمنټ لایر څه دی او څنګه استعمالولی شو، پر همدې موضوع باندې غږیږو. وړوکی عنوان دی، لیک کار دی پکې، ویډیو دونه نه اوږدېږي. نو مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړو، یو ځل بیا هم له تاسو نه غوښتنه کوم که مو چینل نوي سبسکرایب کړی خیر دی، مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ، کوشش وکړئ ویډیوګانې آنلاین وګورئ. ډاونلوډ خو کوي، خو ماله پته ده خامخا یې ډاونلوډوئ، خو دا حق ماته ادا کړئ چې یو ځل یې آنلاین وګورئ. اگر نه وروسته کې ډاونلوډوئ هم پروا نه کوي. نو راځو ایڈجسټمنټ لایر چې کوم یو دی هغه مونږ سره یوازې کار نه کوي، هغه به مونږ له افیکټس سره استعمالوو. مونږ تیرو ویډیوګانو کې ډېر افیکټس ویل، ساوند افیکټس مونږ وی، همدغسې یو څه نور افیکټس، ویډیو افیکټس مونږ سره لکه بلر مونږ څنګه کول، تور او سپین رنګ مونږ څنګه استعمالول، همدارنګ څنګه کولی شو په ویډیو کې یو ابجیکټ رنګ بدل کړو. دا ټول مونږ سره افیکټس وو. اوس خبره دا ده که چېرته تاسو سره داسې یو سین وي، داسې یو سیکوینس وي چې هغه کې مختلف ویډیوګانې وي، لکه دلته ما سره 3 ویډیوګانې دي. لومړنۍ ویډیو دا ده، ورپسې دا ویډیو ده او ورپسې دا ویډیو ده. اوس که چېرته داسې وشي چې مونږ یو افیکټ غواړو په دې ټولو باندې اپلای کړو، نو څنګه به اپلای کوو؟ تیرو ویډیوګانو کې هم مونږ په همه یو ویډیو باندې افیکټ اپلای کول، په هماغه کې به مونږ کار کول. مثال د خبرې مونږ به راتلو افیکټس ته. افیکټس کې دلته به مونږ یو افیکټ استعمالو، لکه زه هماغه د کلر افیکټ راخلم، لیف کلر ما را واخیستل، د راغلم په دې لومړنۍ چې کوم ویډیو ده په دې ما به دا واچوو، هغه نور سره راغلم دلته افیکټ کنټرولز ته، او دلته بیا راغلم د دې کوم کلرینګ چې دی هغه ما 0 ته ورسوو. اوس چې راشو وګورو زموږ دغه ویډیو چې د تور او سپین ښکاري، خو چې کله صرف دغه افیکټ چې دی یوازې پر همدې ویډیو باندې اپلای شوی. خو که چېرته موږ ویډیو اپلای کوو، ویډیو راځي د هیډ د بل ویډیو ته راځي، نو تاسو ګورئ هغه افیکټ یوازې پر همدې ویډیو اپلای شوی، په دې بل ویډیو باندې نشته. که راځو همدغسې دا بله ویډیو ګورو، نو ګورئ په دې باندې هم نشته. فرض کړئ تاسو سره 2 ساعتو پروجیکټ دی او په هغه کې مونږ سره سلګونه ویډیوګانې دي، سلګون کټ شوي سینز دي، نو هغه کې به تاسو یو افیکټ څنګه اچوئ؟ یعنی تاسو سره په یو سیکوینس کې مختلف کلیپس دي، لکه زه راشم دلته م یو کټ لګوم، همدغسې دلته م کټ لګوم، دلته م لګوم، دلته م لګوم، داسې ویډیوګانې به تاسو سره موجود دي. اکثره وخت مونږ سره پروجیکټ داسې کېږي چې زموږ ویډیو څو ځایه کټ شوی وي. اوس دغه یو افیکټ تاسو دې ټول ته څنګه اپلای کوئ؟ نو دا مونږ نشو کولی چې هر یو ته کینو بیل د افیکټ دلته واچو، دلته راشو فیصدي سلو ته واړو، بیا هغه راوالو دلته واچو فیصدي سلو ته واړو. داسې به زمونږ کار سختېږي. نو د هغه لپاره مونږ له ایډجسټمنټ لایر څخه کار اخلو. ایډجسټمنټ لایر به تاسو دلته کوم چېرته چې خپل دغه ویډیوګانې او کوم عکسونه امپورټ کوي هلته به راشئ. دلته څنګ کې مونږ سره یو آیکن دی، نیو ایټم په نوم باندې، په دې به کلیک کړئ. په دلته مونږ کولی شو چې ځان ته بیکګراوند هم جوړ کړو، په دې مونږ مخکې خبره کړې. له هغه نه علاوه مونږ سره دلته ایډجسټمنټ لایر په نوم باندې یو اپشن دی، په دې به کلیک کړئ، اوکې باندې به کلیک کړئ، تاسو سره به دلته یو لایر جوړ شي. دا به راواخلئ او دلته د ویډیو د پاسه به اپلای کړئ. اوس چې ستاسې څومره په کار وي چې یو افیکټ تاسو اپلای کول غواړئ، په دې ټولو باندې به تاسې دغه لایر د هغه په اندازه وغځوئ، هغومره وخت به ورله ورکړئ. اوس دغه افیکټ تاسو غواړئ په دې ټولو اپلای شي، تاسو کولی شئ هغه افیکټ ایډجسټمنټ لایر ته ورکړئ. ایډجسټمنټ لایر به دغه افیکټ د ټولو کلیپونو ته یا ټولو ویډیوګانو ته ورکوي. مثال دلته مونږ یوازې دغه افیکټ دې ته اپلای کړی و، نو اوس که وغواړو دغه افیکټ ټولو ته اپلای شي، نو مونږ به راځو افیکټس ته، او افیکټس کې کوم افیکټ چې مونږ اپلای کول غواړو هغه به راخلو او ایډجسټمنټ لایر باندې به ډراپ کوو. کله مو چې په دې ډراپ کړو، راځو کنټرولز ته او دغه افیکټ چې مونږ څنګه غواړو هماغسې ورته سټایل ورکوو. اوس که چېرته راشو مونږ وګورو دغه افیکټ چې زمونږ دی دا په ټولو ویډیوګانو باندې اپلای شوی، څونه ویډیوګانې، څونه کلیپونه، څونه سینز چې مونږ سره موجود په دې ټولو باندې اپلای شوی. مثال زه راځم یو بل افیکټ استعمالوم، افیکټس ته راځم، مونږ یو دانه ویل یو ګوشین بلر په نوم باندې، زه هغه راخلو، هغه استعمالو. نو د هغه لپاره به مونږ غواړو چې په دې ټولو ویډیوګانو اپلای شي. نو تاسې ګوره مونږ سره دا مې راواخیستو، ایډجسټمنټ لایر باندې مې ډراپ کړو، هغه نه وروسته راغلم کنټرولز ته او دلته ما ورته بلرنس ډېر کړ.
نو تاسو ګوره دغه بلرنس یوازې دی ویډیو ته ډیر نه شو دغه بلرنس ټول ویډیوګان ته چې موږ سره په سیکوینس کې په ټایم لاین کې سونه ویډیوګان دي ټول لپاره اپلای شو یعنی اډجستمنت لیر چې کله موږ غواړو یو افیکټ په ډیرو ویډیوګانو باندې اپلای کړو یا یو سټایل چې موږ جوړ کړی هغه په ټول ویډیوګانو یا هغه ویډیوګانو چې موږ غواړو په هغه باندې اپلای کوو نو موږ کولای شو یو اډجستمنت لیر راواخلو هغه له افیکټ ورکو او هغه د ویډیوګانو د پاسه ډراپ کو نو موږ سره به هماغه افیکټ اپلای کیږي نو دا موږ سره د اډجستمنت لیر کار دی تر بیا چې راځم تاسو ته بل موضوع اډوب پریمیر کې وړاندې کوم تاسو په خوده سپارم ما په دعاګانو کې ساتي تر بیا د خدای پامه